د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هره غړې د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه او وخت مو پخیر. پام راوړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن چهارشنبه د چنګاښ 11مه نیټه ده چې د 2025 کال د جولای له 2مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړې د تضاد د جلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د کډوالو چارو وزارت له ګاونډیو هیوادونو سره جدي او پراخې خبرې کړي. د کندوز قلعه‌زال ولسوالۍ کې د ماهیانو د روزنې فارمونه زیات شوي. د افغانستان شلوریز غوره لیګ پیل د پیل او ترسروي قرارداد لاسلیک شو. او د اسرائیلي هوایي بریدونو له امله په غزه کې نږدې 100 کسان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کډوالو چارو وزارت له ګاونډیو هیوادونو سره جدي او پراخې خبرې کړي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د افغان کډوالو د ستونزو د هوارۍ په موخه له پاکستاني او ایراني چارواکو سره جدي او پراخې خبرې اترې کړي دي. د وزارت ویان عبدالمطلب حقانی څرګنده کړه چې دغه هیوادونو څخه راستنېدونکو کډوالو لپاره هر اړخیز چمتووالی نیول شوی او لازمي تدابیر په پام کې نیول شوي دي څو راستنېدونکو ته د اسانتیا او ملاتړ ټولې زمینې برابر شي. هغه زیاته کړه چې وزارت هڅه کوي په ګډه همکارۍ له ګاونډیو هیوادونو سره د افغان کډوالو ستونزې حل کړي او د هغوی د روغتیا، تعلیم او امنیت په برخه کې مناسب خدمات وړاندې کړي. دغه وزارت همدارنګه په دې برخه کې له نړیوالو مرستندویو ادارو سره هم اړیکې ټینګې کړي څو د راستنېدونکو لپاره اړین ملاتړ او مرستې برابرې شي. د کندوز قلعه‌زال ولسوالۍ کې د ماهیانو د روزنې فارمونه زیات شوي. د قلعه‌زال ولسوالۍ د کرنې مدیریت چارواکي وایي چې د دې ولسوالۍ مناسب اقلیم او د خلکو لیوالتیا لامل شوی چې د ماهیانو روزنه پکې ورځ تر بلې پراخه شي. بلخوا فارم لرونکي له خپل کاروبار خوښ دي، خو کرنې له مسؤلین غواړي چې د قلعه‌زال د فارم لرونکو سره لا زیاته همکاري وشي. د افغانستان شلوریز غوره لیګ پیل د پیل او ترسروي قرارداد لاسلیک شو. د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د روان کال د جولای میاشتې په 13مه نیټه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان شلوریز غوره لیګ د ترسره کولو لپاره پانګوال ملګري همکار سره د راتلونکو 10 پړاوونو د ترسروي قرارداد په رسمي ډول لاسلیک کړ. د قرارداد به د لیګ د پرمختګ تنظیم او د پرمخ بیولو لپاره مهم ګام وي او د افغانستان په کرکټ کې د شلوریز غوره لیګ د دوامداره ودې لپاره زمینه برابروي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري دغه نوې همکاري به د لیګ کچه نور هم لوړه کړي او د هیواد په کرکټ کې به مثبت اغیز ولري چې په پایله کې به ځوانانو لوبغاړو ته ځان څرګندولو لپاره پراخ فرصتونه برابر شي. او وروستۍ خبر دا چې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د غزې پر بېلابېلو سیمو د هوایي بریدونو پر مهال نږدې 100 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي. الجزیرې خبري شبکې راپور ورکړی چې یوازې 40 تنه هغه مهال ژوند له لاسه ورکړ کله چې اسرائیلي جنګي الوتکو پر یو رسټورانټ برید وکړ.
او د دې مهال مهم وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله مل شه.